او دا یو روز سوال کړی دی او د نن سبا د حالاتو او د وخت سره ډېر مناسب سوال دی. هغه سوال دا دی چې رزق کې کمی دی، رزق مې تنګ دی، غریبي ده، امتحانات او مصیبتونه ډېر دي، په دې کې به یو سړی څنګه صبر کوي چې کله صبر کول ګران شي؟ جواب د دې مسلې زه به درته یو څو کارونه وښیم او انشاءالله الله به درته آسان کړي. دا خبره یقیني صحیح خبره ده چې زموږ د خلکو خصوصا د پښتنو عام حالات نن سبا هغه داسې دي چې د رزق د تنګسیا سره مخ دي. ملک که ته پاکستان والی که ته افغانستان والی، هلته حالات داسې روان دي چې معاشي استقرار هغه نشتی، غربت عام شوی دی او اکثر زموږ پښتانه په مسافرو کې دي، تنګ شوي دي او دا ډېره ګرانه چې یو سړي ته کوړمه ناستی او هغو ته رزق غواړي او خوراک او د ده سره سنۍ چې دی هغوی له راوړي، دا ډېره ګرانه ډېره ګرانه او دا خصوصا هغه سړی محسوسولی شي چې په چا باندې تېره شوي یا په چا تېرېږي. نن سبا موږ هم که زه درته دا ووایم موږ کې بېحسي هم ډېره ده، بېحسه ژوند تېرو. لکه څومره غریبانان بېروزګاره، هغه خلک چې په قرضو کې ډوب دي، بیماران زموږ د خوا او شا کې ګرځي را ګرځي. چېرته دې خلکو یې تپوس کړی د کومو چې اوس رسي؟ نه دی کړی الا من رحمه ربي. یعنې زموږ سوچ نن سبا دا دی، یو کچه سوچ جوړ شوی دی چې زه ښه یم بس هر څه برابر دي، خو چې زه ښه یم، چې زه بېروزګاره نه شم، چې زما تنخوا کمه نه شي، چې زما ډوډۍ بنده نه شي، دا نور که تباه کېږي تباه دي شي، زموږ سره څه کار دی؟ او چې کله دې دا سوچ وکړه نو زه دله دا زیری در کوم دا حالات به په تا باندې هم یو ورځ راشي، دا به په تا باندې هم راشي. نو څه غربت دی، څه زموږ دا بېحسي او د غریبانانو او فقیرانو یتیمانانو کونډو سره نه ودرېده. یعنی کور کې یو سړی لګیا دی، په کلي کې کور جوړوي په کروڑ 2 کروڑه روپۍ باندې، څه ضرورت دی ته کروڑ 2 کروڑه باندې کور جوړوي؟ او که ته داسې کار وکړې دا کور دا خرچه لږه را کمه کړې او دا زیاتي به دې غریبانانو ولګي، څه به وشي؟ دنیا دې مو ګټله، کور دې هم جوړ شو، آخرت دې ورسره مو ګټو. او دا معمولي مه ګڼه. ګورئ چېرته دا معمولي ونه ګڼئ چې کله یو فقیر، یو غریب، یو محتاج، یو بیمار لاس اوچت کړي که نه الله ته ووایي یا الله ته یې وبخه، دا معمولي مه ګڼه. دا دنیا و ما فیها نه غوره دي. دا ستا د دغه کروڑ د ته چې کروڑ او 2 کروڑه باندې چې ته دا کورونه جوړې، دا د هغې په شان چې له دنیا ته ډکه کړي د هغې نه غوره ده. خرچه ته لېږي بچو له یا هغوی له خوراک راوړي، دې باندې به زما او ستا څه لاړې شي؟ که ما او تا چېرته داسې لږ چې دې ګاونډیانو له ولېږو، غریبانان به شو. دې بچي ته دې ځینې ټلیفون وکړي دا بعض مسافر چې ځان له پلانې شی واله خو ښه شی واله، هغه ورته نه په 100 زره به وشي، په 50 زره به زه در ولېږم. ورته لکه نو دلته یو بل مسلمان هم دی، د هغه بچي دې بچي له به زه 10 زره ولېږم، د په 10 زرو ګزاره کېږي، 10 زره به د بل غریب دپاره ولېږم، څه پیسې شته؟ خو د دې کار توفیق الله هر چا له نه ورکوي، ځکه چې داسې ډېر کسان دي هغوی به دا هم وایي چې یعنې موږ سره پیسې هم شتې خو بیا هم موږ ته داسې موقع نه برابرېږي. نو زه درته دا وایم رب العالمین د هر چا مال نه قبلوي. ګورئ کله یو غریب، هغه حدیث ته اوس ته یاد دی که نه چې 1 روپۍ په 1 لاک زوروره ده، ما بیان کړه. صحابه کرام یا رسول الله یو په 1 لاک او یوه پې څنګه زوروره شو؟ وی هغه لاکې چې ورکړې وې د هغه سره نورې ډېرې وې، هغه 1 روپۍ چې ورکړې وه د هغه سره بله یوه وه، یوه یې د الله په لار کې ورکړه، یوه ورسره پاتې شوه.
هغه الله ته ډېره ګرانه وه. دا توفیق الله هر چا له نه ورکوي. ستاسو څه خیال دی دا اسان کار دی چې تا سره 2 روپۍ یو ته غریب له ورکوې؟ دا دومره زړه غواړي، دومره زړه ورسره، دومره اینا چې دا دې نه وي که نه، او د هغې نه مخکې د الله طرف نه توفیق، نو والله که ته روپۍ هم د الله په لار کې ورکړي. نو یو طرف ته غربت دی، بل طرف ته زمونږ دا حالات دي. هغه طریقې څه دي یادې که صبر به څنګه کوو موږ؟ د ټولو نه اولنۍ لار چې انسان له یعنې د صبر طاقت ورکوي هغه دا چې دی دا سوچ وکړي او دا عقیده وساتي چې دا څه چې روان دي او په ما چې کوم حالات راغلي دي په دې باندې الله زما دپاره راضي دی او زه راضي یم په هغه څه باندې چې په څه باندې الله راضي دی. خیال هم دی دې جملې ته؟ دا څه چې روان دي په دې باندې الله زما دپاره راضي دی او په څه چې الله راضي دی زه په هغې راضي یم. دا به ستا د زړه ته سم سکون او اطمینان رسوي. دویمه دا کمې سختې چې په موږ راځي که نه او په کوم ورونو راغلي دي د دې مثال د دوایي دی. دا یو دوایي ده او د دوایي اخرنی انجام سره وځي شفا. رب العالمین چې دا په موږ باندې راوستي دي د امتحانونه د دې مثال د دوایي دی. او ستا له هغه طبیب درکړی دی چې هغه په تا باندې دومره پوهه دی چې دومره ته په خپل ځان نه پوهه. الا یعلم من خلق، یعنی الله وایي هغه ذات به نه پوه چا چې دا مخلوق پیدا کړی. یعنی کوم رب چې ته پیدا کړی دا دوایي تاله هغه درکوي، نو چې هغه یې دله درکوي ښه مطمئن شه د دې انجام اخره کې هغه کامیابي ده. ښه درېیمه خبره، کله د یو سړي دوایي نه وي خوښه خو په هغې کې خیر وي. یعنې یو مریض ته یو سړی دغه له بوځي ډاکټر له، ډاکټر ورته وایي دله به اپریشن کوو. اپریشن د چا خوښ دی؟ خو د اپریشن کې د ده څه دی؟ خیر دی، د دې ژوند پې بچ کېږي. په دې سختو کې الله زموږ دپاره یو خیر ایښودی دی، خو هغه خیر موږ ته معلوم نه دی. او ځکه الله قرآن کې څه وایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. کیدای شي یو شی ستاسو بدي شي او هغه ستاسو لپاره صحیح ښه غوره یي، خو ستاسو ته نه خبر. څو خبرې شوې؟ 3. څلورمه خبره یاده که دا خبره، رب العالمین دې بندګانو له تربیت ورکوي چې څنګه به په سخته کې د هغه بندګي کې او څنګه به په راحته کې د هغه بندګي کې. نو غواړي دا چې ستا نه یو پوره کامل بنده د الله جوړ شي. یعنی دا څه بندګي شو چې زه صرف په راحته کې د الله بندګي کوم؟ دا څه بندګي شوه؟ یعنی زه به هله د الله عبادت کوم چې کله زه مالدار یم. رب العالمین غواړي دا چې موږ عادت شو د دې سره چې په سخته کې به د الله څنګه بندګي کې، په راحته کې به د الله څنګه بندګي کې. نو الله غواړي چې زموږ نه اوچت بندګان جوړ شي، په دې کې خیر دی. دغه شان دا خبره ورسره بله یاده کړه، دا څه چې تا ته در رسي او څه چې تا ته در رسېدو واله دي دا په تقدیر کې لیکلی شوي دي. او حدیث کې راځي چې قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. بس د دې نه بعد به سړی څه خفه شي، څه غم به وکړي. څه چې دي هغه شوي دي. ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي. او قرآن کې الله وایي سورة الحدید کې ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کوم مصیبتونه چې تاسو ته در رسي یا د ځمکې کې راځي، الله وایي دا ټول د تقدیر په کتاب کې لیکلی شوي دي. چې لیکلی شوي دي بس زموږ پې څه دی؟ زموږ پې ایمان دی. شپږمه طریقه هغه ده غټ مصیبتونه را یاد کړه. دا خپل به راته څه ښکاره شي؟ واړه موږ د نورو هغه نعمتونو ته ګوري چې هغه څه چې موږ سره دي چې هغه موږ ته کمزوري ښکاره شي. یعنې یو سړی غریب دی، غربت لوی امتحان دی. الله دې موږ وساتي. یو څوک چې غریبانان دي الله دې ورله پراخه روزي ورکړي. غربت لوی امتحان دی.
خو تا هغه کس ته کتلي دي هغه هسپتال کې چې پروت دی او په مشینانو باندې ساه اخلي دې لیدلی نو دا غربت به راته وړه خبره ښکاره شي یو سړي سره ګاډی نشتی او یاره بس زموږ غریبي ده او ګاډی هغه کس کتلی خپې چې نشتي ستا سره خو بیا هم خپې دي خو موږ الټه روان یو الټه څنګه روان یو لکه اوس الله رزق را کړی دی او یو سړی د میاشتې 3,000 3,500 2,000 ریاله ګټي نو دی وایي 2,000 او پلانې او 6,000 ګټي دا ما دا خو 2,000 دي اوس هغه کوم نعمت چې الله ورکړی دی هغه ورته بې قدره شو ښه ده سره موټر دی ګرځي را ګرځي پکې کته ځي بره خو دی وایي چې د پلاني سره لینډ کروزر دی هغه کم نعمت چې الله ورکړی هغه ورته بې قدره شو زما دا لوڼې دي او د هغو سره زامن دي داسې خلک کوم شته چې د هغوی نه زامن شته او نه لوڼان شته او بعض چې کوم دلته موږ سره ناست هغه بله دا مو وایي چې زموږ د زړه نه ته څه خبرې بعض داسې چې ښځې هم نشتي مطلب د جنکو د هلکانو غم یې راغستی دی نو طریقه دا ده چې ته څه یاد کا غټ مصیبت چې غټ ترې را یاد کړو نو دا ستا دا مصیبت به تا ته څه ښکاره شي وړو کې لکه حدیث کې دا راځي چې چا ته هم څه مصیبت ورسي امام دارمي راوړی دی رسول الله وسلم وایي هغه مصیبت ترې را یاد کړي کوم چې ورته زما په باره کې رسېدلی دی زما دا مرګ لکه اوس یو سړی د پلار یې مړ شو غټ مصیبت دی که نه وړوکی دی خو چې ته د پیغمبر مرګ را یاد کړې نو د پلار دا مرګ به ته څه ښکاره شي وړوکی ښکاره شي چې هغه دومره غټ سړی د دنیا نه تللی دی پیغمبر نو که زموږ پلار لاړو دا خو وړه خبره دغه شان اومه طریقه دا ده دا جزې فزې مه کوه او شکوي شکایتونه مه کوه دا د سړي مصیبت ډېروي همیشه خوشحاله مسکې الحمدلله شکر د الله ادا کوه ځکه چې ته په الله باندې ښه ګمان کوې ځکه داسې لګې الله به دې دا حالات دقه شان کي او چې جزې فزې کوي دا حالات به یې داسې شیکه ښیي لکه یو نیم ته چې ته ووایې څنګه حالات دي نو ته به وایې چې یا الله رومیال راوالم چې اوس وله ورکړم چې د اوښکې صفا کړي او نور به ته بیا تپوسونه نه کوې ځکه چې نور سړی په جړه کېدو وله دی او کېدی شي راولېږي ځکه چې یو چې کوم هسټري راواغسته کوم فریاد یې وکړو خوله یې چینګه کړه ژوند نو یې ژوند صاحب ژوند لکه هر حال کې شکر وباس امام ابن القیم ناشنا خبره کړې ده دا ګوره سمه قیمتي فایده درکو هغه وایي دا جزې فزې نه دي دې کې ډېر نقصانات دي یو نقصان دا دی چې داسې سړی د ملګري بدي شي یعنې که ماته یې کې اوس ما سره یو داسې کس دی چې زه ترې کله هم تپوس وکړم لکه څنګه بس څنګه څه شی څنګه دا سړی زما نه دی خوښ بل ملګری خو سړی داسې نر ملګری ساتي که سباله چې ته په ما سخت راځي الله نه بد راسه دی ودرېږي خو روزانه ماته جاړي فریادونه کوي دی به ما سره څه ودرېږي نقصان دا دی چې داسې سړی د ملګري خوښي بدي شي دویم د ملګري ولې بدي شي دې سړي نه سړی تنګ شي د فریادونه سړی تنګوي نو دویم نقصان پکې بل وی دا دی دشمن پې خوشحالیږي او بعض خو وایي چې څومره جزې فزې کوي چې د خلکو ته لږ غریب ښکاره شم چې راسره مرستې وکړي خو سوچ دې ته نه ځي چې په ما باندې دشمنان خوشحالي هر ځای کې سړی فریادونه نه کوي زه د فریاد راشي مناسب سړی چې د خپله مسله بیان کړي هر ځای کې لګیا هر ځای کې لګیا نو دشمن صحیح دشمن خو تا ته په څوکۍ ناست دی هغه وایي چې الله به ده سخته راغلی ښه نو درېیم نقصان یې پکې څه ذکر کړی ګوره او الله پې خفه کېږي او څلورم نقصان او شیطان پې خوشحالیږي شیطان خو دا غواړي که نه او پنځم نقصان اجر پې بربادیږي صبر هغه اجر دې ټول برباد کړو اجر یې ختم شو اوس څو نقصانات شو یو کس به ما ته بیان کړي چې لاس اوچت کړي چې او زه یې بیانولی شم ډېرې ګرانې خبرې دي او ډېرې پلنې او دلایل دي ته ووایه د ملګرو بدي شي
دشمن پہ خوشحالیږي دوه شو الله پہ خفه کېږي درې شیطان پہ خوشحالیږي اجر پہ بربادېږي نو دا جزې فزې چې سړی کوي دې سره ژوند ښه تنګ شي دغه شان یو غټه خبره چې سړي له تسلي ورکوي هغه دا چې الله د ده ملګری دی ځکه چې الله قرآن کې ځای په ځای ویلي چې زه د صبر کوونکو ملګری او چې الله ستا ملګری شي به ورک شه غمونه دغه شان اخرنۍ خبره به ته دا ذکر کړم اگر که انشاءالله زما اراده ده دې ته په دې نږدې ورځو کې که الله توفیق راکړو زه به په دې باندې مستقل بیان کوم غربت او فقر کې څه کول پکار دي انشاءالله په کې د رزق د پراختیا اسباب د رزق د تنګېدو اسباب او څه کول پکار دي په هر حال کې هغه به بیانو خو دا د ورور سوال و ما له مختصر جواب ورکو یو دا د دنیا چې دا خبر دی ذهن کې د دنیا سخته د آخرت خوږوالی دی د دنیا سخته د آخرت خوږوالی دی څه مطلب دی اجر به ته میلاویږي او ځکه حدیث کې څه راځي صحیح مسلم کې دی حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت پټ کړی شوی دی په سختو کې جهنم پټ کړی شوی دی په شهواتو کې او په مزو کې نو د دې ځای دا سخته د هغه ځای څه ده د هغه ځای خوږوالی او مزې دي